کومې دایرې په څلورمو برخو ویشل شوي؟ په څلورمو برخو ویشل دا معنا چې موږ یې په څلورو مساوي برخو وویشو، ځکه چې څلورمه برخه د څلورو مساوي برخو یوه برخه ده. راځو دایرې ګورو. دا دایرې ټولې په څلورو برخو باندې ویشل شوي دي، خو ټولې بیا په څلورو مساوي برخو نه دي ویشل شوي. دا دایره چې تاسو دلته وګورئ د دې دا برخه د دې برخې څخه کوچنۍ ده، نو دا ټولې برخې سره مساوي نه دي. دا درې واړه دایرې دا په څلورو مساوي برخو ویشل شوي. دلته دا یوه برخه، دا او دا ټولې سره مساوي دي. دې کې دا برخه، دا برخه، دا برخه او دا برخه، دا ټولې سره مساوي دي. دې کې هم څلور واړه برخې سره مساوي دي، نو موږ دا درې واړه په نښه کوو. کومې مربعګانې په څلورمو برخو ویشل شوي؟ ګورو دا ټولې مربعګانې په څلورو برخو ویشل شوي. ګورو چې کوم یوې په مساوي برخو ویشل شوې ده. دا وګورو دې کې دغه مثلث، دا مثلث، دا مثلث، دا مثلث، څلور مثلثونه باندې ویشل شوي، ټول مساحتونه سره مساوي دي. دلته راځو دې کې دغه څلور واړه برخې یو بل سره مساوي دي. تاسو که وګورئ دغه کوچنی مثلث له دغه برخې څخه ډېر کوچنی دی، دا سم نه دی. دلته په څلورو مساوي مربعګانو ویشل شوی، دا هم سم دی. او دلته په څلورو مساوي مستطیلونو باندې ویشل شوی، دا هم سم دی. نو راځو موږ ټول سم ځوابونه په نښه کوو. دا هم سم دی، دا هم سم دی او دا هم سم دی. کومې دایرې درېیمو برخو ته ویشل شوي؟ درېیمې برخو ته ویشل دا معنا چې په دریو مساوي برخو وویشل شي. راځو ګورو دا یوه دایره، دا په څلورو برخو ویشل شوي، برخې مساوي دي خو څلورو برخو ته دی، دا سم نه دی. دا دایره په دریو برخو ویشل شوي، خو دا برخه له دې برخې څخه کوچنۍ ده، نو دا مساوي برخې نه دي. دلته ګورو چې دایره په دریو برخو ویشل شوي او درې واړه برخې یو د بل سره مساوي دي، دا مونږ په نښه کوو. دې دایرې ته راځو، دا هم لکه د دې په شان په دریو برخو ویشل شوي، خو دا برخه له دې سره مساوي نه ده، نو دا درې واړه برخې سره مساوي نه دي، دا مونږ نه په نښه کوو. کومې دایرې درېیمو برخو ته ویشل شوي؟ هماغه پوښتنه بیا تکرار شوې ده. راځو ګورو دا درې برخو باندې ویشل شوي، خو برخې سره مساوي نه دي. دا په څلورو برخو ویشل شوي، برخې مساوي دي خو څلور دي. دلته بیا په دریو برخو ویشل شوي لکه دې غوندې، خو برخې سره مساوي نه دي. دلته دایره په دریو مساوي برخو ویشل شوي، نو دا موږ په نښه کوو. وروستی مثال دی، کوم مستطیلونه څلورمو برخو ته ویشل شوي؟ تاسې په یاد ولرئ چې څلورمه برخې ته معنا په څلورو مساوي برخو. دا مستطیل دا په څلورو مساوي برخو ویشل شوی دی. دا مستطیل دا په دوو مساوي برخو ویشل شوی، دا سم نه دی. دا مستطیل په څلورو مساوي برخو ویشل شوی، دا هم مونږ په نښه کوو. او دا مستطیل دا په شپږو مساوي برخو ویشل شوی، دا ټولې برخې یو بل سره مساوي دي خو شپږ برخې دي. مونږ ته څلور ویل شوي، دا نه په نښه کوو. زمونږ سم ځوابونه یو دا مستطیل دی او یو دا مستطیل دی.